د افغانانو لپاره لوی زیری سر له ننه د ترکي هوایي شرکت افغانستان ته رسمي الوتنې پیلوي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. سر له ننه د ترکي هوایي شرکت افغانستان ته رسمي الوتنې پیلوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مسؤلینو ویلي چې د ایران او متحده عربي اماراتو له هوایي شرکتونو وروسته د ترکي هوایي شرکت به هم سر له ننه افغانستان ته رسمي الوتنې پیل کړي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مسؤلینو څرګندوي چې له دې سره به د افغان مسافرو او هغو سوداګرو چې له ترکیې سره سوداګري لري ستونزې راکمې شي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدي وایي په دې کې مسافرو ته ښه زیری شته، په ځانګړې توګه هغه افغانان چې اروپا ته سفرونه کوي. د کورنیو شرکتونو ترڅنګ به د ترکي شرکت هم فعالیت کوي. افغان هوایي ډګرونه د افغانانو لخوا ښه مدیریت کیږي او موږ دا یوه ښه پیلامه بولو. د خصوصي سکتور ځینې غړي افغانستان ته د لویو هوایي شرکتونو پر راوتلو خوښي ښيي او څرګندوي د ترکیې عربي اماراتو، دوبۍ او هندوستان په ګډون هیوادونه دي افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي چې د خلکو ستونزې هوارې شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړی خانجان الیکوزی وایي موږ خوښ یو چې په هیواد کې مو د نړۍ معتبرو هوایي شرکتونه پروازونه کوي، خو هغه هیوادونه چې افغانستان ته الوتنې کوي افغانانو ته باید ویزې ورکړي چې د خلکو ستونزې هوارې شي. ویل کېږي که د نړیوالو هوایي شرکتونو لخوا افغان صادراتو لپاره د کارګو خدمتونه پراخ شي، د هیواد وچه او تازه میوه به د نړۍ مارکیټونو ته په منظم ډول او پر ټاکلي وخت ورسیږي.